نسبونه نشته اسلام کې. شیعه سنی وی خوړې زمنې درته تباه کړه، لوڼې درته تباه کړې، ښکلې ښځې درنه ټولې وکړې، ملایانو، شیخانو، پیرانو، سیدانو. هله دا لور مې وله ورکړې، او دا ګوره برکتي شوه پلان کې وکړه. ورځ چې خدای دې غرق کړه چې غرق وي. د خړو بچیه 1400 کاله وجنګېدې، د سړي زوی دنه جوړ نه شي. منیر شاکر کافر دی، زما غونې کافر شه، د سړي به زوی شي. لا لور به دې هم بچ شي، زوی به دې هم بچ شي، پیسې به دې. زما غونې کافر شه، ښځه به دې بچ شي. دا ته چې کوم نمونه مسلمان یې چې ښځه دې کله یو پیر ته ناسته ده او کله بل ملنګ ته ناسته ده. باچایانو امیرانو میاګانو پې مزې وکړي، ستا په مال او ستا په دولت. دغسې مسلماني خو زه نه خوښوم. رومال به هم په سر اچولی، پټکی به هم والی، داسې خدای په شرمونو دا خلک وشرموله. لکه اول یې سر رومال اچولو، اوس پګړی هم وایي، بیا په هغې بره رومال واچوي. او خود چې ته د پیران وګورې، سړی حیران شي چې دا چی سړی خره خو موږ هم نه یو. یو ملا وظیفې راغونډې کړې وې، نو ملایانو به چې دا وظیفې راغونډې کېدې کې به د بعضې چا په سلن کې به غوښې وې، د چا به ناغن و، و د ډېرو خلکو به سوکړک و، وربشه به وه، پېژنې که نه، د جوارو روټۍ، دا کمزورې روټۍ به وي. نو میلمه پې راغلی دی، میلمه امي و. د زړه کې ویلي دي چې اوس دې وخت کې سالن و روټۍ راواخلي، نو دا میلمه خو کېدی شي یوه تکه غوښه وخوري، او دا کم ناغن چې دی هغه دی وخوري. نو خپل طالب ته وایي چې دا امي سړی پوه نه شي که نه، ورته چې طالبه حنته حنته خبزات پر رضاعو کې وضاعت، حنته حنته خبزات، حنته حنته خبزات پر رضاعو کې وضاعت. حنته غنمو ته وایي، خبز روټۍ ته وایي، رضاعي ته رضاعي وایي، د بړستن نه دی. وضاعت بناو دا خیخې روټۍ او دا د غنمو روټۍ چې دي دا په رضایۍ کې بړستنو کې پټې کا. حنته حنته خبزات پر رضاعو کې وضاعت مطلب دلته سوکړه کې موکړه کې وچې راوړه چې دا خړو موټ شي، بیا بیا وروستو بیله وخورو. عامي سړی چې کم راغلی و هغه ډېر هوښیار و، هغه زړه کې ووایي چې ملا څارمتوب والله چې وکړه چې هر څه یې وکړه، خو اوس یې راګیراوه. پوه خو پې نه و چې څه یې ویلي دي، خو دومره پوه و چې څه یې ووې، نور پوه نه و عاجز. هغه ورته وایي چې مولوي صاحب دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدات. هغه ورته ویلي و چې حنتې حنتې خبزات په رضاعو کې وضاحت. ده ورته وایي چې دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدات، یعنې تا موږ نه اوس دومره خره جوړ کړي دي چې ګنې موږ په دې هم نشو پوه، حالانکې دی پې پوه نه و. نو چې ملا ته یې کله دا ټکی برابر کړو، نو هغه زر زر طالبانو ته وایي چې مړه راواخلی بس پوه شوی دی. نو مولانا صاحب دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدات چې ته وایې چې دا آیت ته مباهلې دی. نو شیعه او سني ملا صاحبه خفه کېږه مه په دې عوامو باندې نور الله ته مه اړوې.